دوه مهم خبرونه. لومړی خبر د افغانستان د اقتصادي پرمختګ خبر چې هلمند کې د املوکو، کیلې، نارنج او لیمو مورنۍ بڼونو ښې پایلې ورکړي. د هلمند د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په څیړنیز فارم کې پر یو شمېر نورو نباتاتو څیړنې روانې دي. له دې ډلې د املوکو، کیلې، نارنج او لیمو نیالګي هم په توافقي ډول تر څیړنې لاندې نیول شوي دي. د هلمند د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي دوی هلې ځلې کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په پار بزګرانو ته نوی ارزښت لرونکي کرنیز توکي ور وپېژني. ښاغلي الکو ویل په همدې موخه د دې ولایت په څیړنیز فارم کې د املوکو، کیلې، نارنج او لیمو نیالګي ایښودل شوي او پر څیړنې روانې دي. هغه زیاته کړه چې تیر کال د ننګرهار له ولایت څخه اصلاح شوي نیالګي چې په ترکیب کې 15 ډوله لیمو، مالټه او املوک شامل دي، د بولان په څیړنیز او انارباغ قوریه کې کرل شوي چې ښې پایلې لري او تر دې مهاله یې پایلې ښې ارزول شوي او تر ډیره یې د دې ولایت د خاورې، اوبو او هوا سره پراخ توافق ښودلی دی. د هلمند د کرنې رئیس زیاته کړه اداره به د یادو نباتاتو په اړه نور تحقیق او څیړنې هم کوي تر څو د اوبو، خاورې، هوا او ناروغیو پر وړاندې پایلې مطالعه او وروستۍ پایله به یې له اړوندو مقاماتو سره شریکې کړي تر څو په راتلونکي کې هلمند کې ترویج او تکثیر کړي. باید وویل شي چې د هلمند د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د بزګرانو د ملاتړ او د کوکنارو د کرکیلې د بدیل پیدا کولو په پار تل هلې ځلې کوي او په دې برخه کې ګڼ شمېر بریالي پروګرامونه هم پلي کړي دي. دوهم خبر د پاکستان د اقتصادي تباهۍ خبر دی. پاکستان اقتصادي بحران له چین 1 میلیارډ او 300 میلیون امریکایي ډالر پور واخیست. د پاکستان مرکزی دولتي بانک له چینایي بانکونو څخه 1 میلیارډ او 300 میلیون امریکایي ډالر پور اخیستی. له دغه نور پور سره جون میاشت کې پاکستان له چین 3 میلیارډ امریکایي ډالر پور کړي. پاکستان ویلي دی چې له دغه پیسو د کورونا وایرس سره مبارزې برخه کې ګټه اخیستې ده. کورونا وایرس د پاکستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی او په میلیونونو کسان یې د قرنطین پر مهال بیکاره کړي. پاکستان له دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق پور اخیستی او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورسره مالیه او د روغتیایي توکو مرسته